سلامونه او ستړي مه شئ. پښتو نیم ساعته خبري ټولګه ده. په پیل کې هم سرټکي. د طالبانو لخوا د بې محرمه ښځو جرمه کول. هرات او کابل کې یو شمېر ښځې د جرمې د پاڼو په لیږلو سره موږ ته وایي چې له محرم پرته د تګ راتګ له امله جرمه شوي دي. با مشکلات زیادی زن وقتی که اگر بدون محرم سفر میکنه با مشکلات زیادی برمیخورم. مثلا موتروان او را نمیبرد، خرجش نمیتن چون میگن محرمی که نیست. د هیبت الله له لورې د بادغیس خلکو ته له نوموړي د اطاعت پیغام. هیبت الله بادغیس ته د خپل سفر په ترڅ کې له ځوانانو غوښتي چې د هغه اطاعت وکړي او شریعت پلی کړي. له طالبانو سره د تعامل پر زیاتولو د ملګرو ملتونو ټینګار ته د ښځو غبرګون. دغه سازمان له طالبانو غواړي چې د ډیپلوماټیک تعامل لپاره نورې لارې پرانیزي، خو ښځې ملګرو ملتونو ته په خطاب کې وایي له طالبانو لاس واخلئ. موږ له چارواکو څخه غوښتنه کوو چې د ډیپلوماتیک تعامل لپاره لا ډېرې لارې پرانیزي. ما از جهان میخواهیم که همراه ازیا برخورد خوب نکنه. هر چقدر به زودترین وقت میخواه که از افغانستان بکشه که ما خانم‌ها بخیر دیگه زیر تهدید فشار ازیا هستیم. او په غزه کې د پولیو واکسین پایلیدل. اسرائیل او حماس ته د دې کمپاین د عملي کولو اجازه ورکړه. د پولیو د واکسین په کمپاین سره به د غزې د تړانګې له شمال څخه تر سویل پورې شاوخوا 15,000 ماشومان چې عمرونه یې له 10 کلونو کم وي واکسین شي. دا کمپاین به تر هغه دوام وکړي چې ټولو ماشومانو ته ورسیږي. بشپړ پښتو خبري ټولګې ته ستړي مه شئ. زه احساس یم. یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې طالبانو د دوی د نوي قانون له توشیح وروسته په هیواد کې د بې محرمه ښځو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. په ورته مهال ښځې چې د خپلو کورونو سرپرستې دي وایي چې د محدودیتونو یې ژوند ستونزمن کړی دی او په خبره یې د پخوا په څیر نه دي. په کابل کې یو شمېر سرچینو امو ته د سند په لیږلو سره ویلي چې طالبانو په ښارونو کې ښځې بې محرمه نیسي او جرمه کوي. په کابل او هرات کې یو شمېر ښځو عامو ته په جلا اړیکو کې تایید کړه چې طالبانو دوی له محرم پرته د ګرځېدو له امله جریمه کړي دي. دغه پاڼه چې عامو ته رسېدلې دا په ډاګه کوي چې د طالبانو محتسبینو په کابل کې د یو طبي مرکز 3 کارکوونکي د محرم د نشتون له امله جریمه کړي دي. له دغو ښځو څخه هره یوه یې 40 افغانۍ جریمه شوې ده. یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې ځینې کورنۍ نارینه نه لري او دې محدودیت د دوی ژوند ستونزمن کړی دی. با مشکلات زیادی زن وقتی که اگر بدون محرم سفر میکنه با مشکلات زیادی برمیخورم. مثلا موتروان او را نمیبرد، خرجش نمیتن چون میگن محرمی که نیست. امارت اسلامی اجازه را برای خانم‌ها نمیده که شما بدون محرم سفر کنید. ممنوعیت گشت و گذار خانم‌ها بدون محرم و اجازه ندادن اونا به سفر مشکلات و چالش‌ها ما روبرو کرده که مثل من خیلی کسا سرپرست خانواده هم که سرپرستی ندارم. د 1400 هجري لمریز کال د لیندۍ په میاشت کې طالبانو اعلان وکړ چې بې محرمه ښځې او نجونې په یوازیتوب له 2 کیلومترو څخه زیات سفر نشي کولی. بیا د 1400 هجري لمریز کال د کب په میاشت کې طالبانو په کورنیو او نړیوالو الوتنو کې د ښځو پر یوازې تګ راتګ بندیز ولګاوه. په هرات پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو محصله وه کله چې طالبانو پوهنتونونه د هغې او نورو انجونو او ښځو پر مخ وتړل. 24 کلنه مرضیه وایي چې په پاکستان کې په ډېرې سختۍ سره تحصیلي بورسیه ترلاسه کړه، خو د محرم د نشتوالي له امله نشي کولی دغه هیواد ته ولاړه شي او هلته زده کړې پیل کړي. هغه وایي چې ورور یې 8 کلن دی او پلار یې هم ناروغ دی او پر دغو 2 سربیره بل محرم هم نه لري چې ورسره سفر وکړي. ادامه تحصیل پاکستان میخواستم برای چندین بار اقدام کردم ولی متاسفانه طالبان اجازه ندادند که من تنهایی برام و درخواستم برام میکردن و خود شما میفهمید که ویزای پاکستان قیمت خیلی گرانه. اوس ظاهرا دغو محدودیتونو زور اخیستی او د بې محرمه ښځو لپاره یې حتی په نږدې واټن کې هم تګ راتګ ستونزمن کړی دی. دقیقا د طالبانو د قانون له توشیح وروسته
د دغه قانون په 20مه ماده کې محتسبینو ته اجازه ورکړل شوې چې موټر چلوونکي د بې محرمه ښځو له لیږدولو منع کړي. د طالبانو تر ادارې لاندې رسنیو خبر ورکړی چې د طالبانو مشر هیبت الله اخوندزاده بادغیس ته د خپل سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د شریعت پر پلي کېدو ټینګار کړی دی. په بادغیس کې د طالبانو د والي مطبوعاتي دفتر په یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې د طالبانو مشر په دغه سفر کې د دوی له یو شمېر چارواکو سره لیده کاته هم کړي دي. د طالبانو د خبرپاڼې پر بنسټ هیبت الله اخوندزاده په دې لیدنه کې یو ځل بیا د امیر په اطاعت او د شریعت په پلي کېدو ټینګار کړی دی او زده کړو او د اسلامي مفکورې په عامولو یې هم خبرې اترې کړي دي. په تیرو 3 میاشتو کې دا 4م ځل دی چې د طالبانو مشر هیبت الله اخوندزاده د خپل لاس لاندې خلک اطاعت او یووالي ته رابولي. تر دې مخکې کله چې د طالبانو مشر له کندهاره چې د هغه د واک مرکز بلل کیږي کابل ته سفر کړی و، له یو شمېر طالب چارواکو او مسؤلینو سره یې په لیدنه کې د طالبانو ترمنځ اطاعت او یووالي ټینګار کړی و. د دې ترڅنګ اخوندزاده په کندهار کې د لوی اختر د لمانځه پر مهال په خپلو خبرو کې ویلي و چې د خپلو خلکو ترمنځ د یووالي غوښتونکی دی، حتی که د واک د لرې کېدو په بیه یې هم وي. ملګرو ملتونو له طالبانو سره د تعامل د زیاتولو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان وایي چې د ملګرو ملتونو د فرمانونو پر بنسټ په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي او له طالبانو او د هغوی له نورو شریکانو سره به تعامل وکړي. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي دي چې د ډیپلوماټیکو خبرو اترو لپاره لارې پرانیزي. په ورته مهال کارپوهان وایي چې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په اړه د یوې نوې نړیوالې ستراتیژۍ جوړولو پرته له طالبانو سره هر ډول تعامل به د طالبانو معافیت پیاوړی کړي او د هغوی ناوړه ګټه اخیستنې به شدت واخلي. یوناما د طالبانو د نوي قانون پر ضد اعتراض کړی او ویلي دي چې محدودیتونه زیات شوي او د پلي کولو خپلسري تدابیر ښایي له نړیوالې ټولنې سره تعامل لا ستونزمن کړي. خو طالبانو دغه اعتراض بې ادبي او لویدیځه نظریه بللې. دلته د ملګرو ملتونو د سرمنشي له بیان څخه د نوي قانون او په افغانستان کې د طالبانو تر ادارې لاندې د ملګرو ملتونو د ماموریت په اړه پوښتنه شوې ده. هغه په ځواب کې وایي چې که څه هم د افغان ښځو په اړه د ملګرو ملتونو دریځ روښانه دی، خو دغه سازمان له طالبانو سره خپل تعامل ته دوام ورکوي او ان له طالبانو یې غوښتي چې د ډیپلوماټیکو خبرو لپاره لا ډېرې لارې پرانیزي. موږ به د طالبانو په ګډون په افغانستان کې له ټولو اړخونو سره تعامل ته دوام ورکړو او موږ تل دا کار د خپلو فرمانونو په پیروي کړی دی او زه کولی شم په بېطرفۍ او ښه نیت ووایم چې تل د ملګرو ملتونو د نورمونو ملاتړ کوو او د بشري حقونو او برابرۍ پیغامونو ته وده ورکوو او موږ به د امنیت شورا د حکمونو پر بنسټ خپل کار ته دوام ورکوو. او زه فکر کوم چې موږ له چارواکو څخه غوښتنه کوو چې د ډیپلوماټیک تعامل لپاره لا ډېرې لارې پرانیزي. تعامل موږ هم تاییدوو، د تعاملاتو پر اهمیت او موثریت باندې باورمند یو. تعامل یوازینۍ هغه لاره ده چې د ستونزو په حل، د اړیکو په پرمختګ او پراختیا کې مهم رول لري. د نړۍ هیوادونه او سازمانونه باید د افغانستان له اسلامي امارت سره مثبتو تعاملاتو ته راوړاندې شي. د افغانستان اسلامي امارت هم له ټولو هیوادونو او سازمانونو سره د اسلامي شریعت په چوکاټ کې مثبتو تعاملاتو ته ژمن ده. خو دا د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ګډه خبرپاڼه ده. هغه خبرپاڼه چې پکې د امر بالمعروف نوی قانون د بشري حقونو په برخه کې د جدي خنډ 9مې پیړۍ ته د افغانستان تګ او د طالبانو د ظالمانه نظام په توګه پیژندل شوی. په دغه خبرپاڼه کې ویل شوي چې نوی قانون د افغانانو په ژوند کې د ظالمانه واکمنۍ لمن لا پسې ژوروي. نوي او ان ډېرې ظالمانه کړنلارې پیژني. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي دي چې د نویو محدودیتونو په لګولو سره دغه قانون محتسبینو ته پراخ واک ورکوي، د خلکو د نیولو او په خپله خوښه د سزا ورکولو، د خلکو د کورونو ته ننوتلو، د خصوصي حریم په حق کې د لاسوهنې او ان د افغانستان پر ټولنې د شدیدې څارنې د فضا د زیاتولو په ګډون. په دې بله برخه کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو له نړۍ غوښتي چې د افغانستان لپاره د بشري حقونو پر بنسټ یوه ځواکمنه ستراتیژي جوړه کړي
او په داسې حال کې چې دغه سازمان له طالبانو سره د تعامل خبره کوي، خو کارپوهان وایي چې له ستراتیژۍ پرته تعامل د طالبانو معافیت او ځواک زیاتوي. هنوزم سر وقت است. جهان باید در قبال طالبان تجدید نظر کند و در کنار مردم بخصوص زنان افغانستان بایستد. د طالبانو نوی قانون د ښځو مخونه او غږونه عورت بولي او ډیر محدودیتونه یې لګولي دي په ښځو، رسنیو، د نارینه‌وو پر ږیره او ویښتانو او په ټوله ټولنه کې. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې د طالبانو قانون د تبعیض او جبر یو داسې سیستم جوړوي چې د جنسي ځورونې په ګډون د انسانیت پر ضد جرم وي. په همدې حال کې په هیواد کې یو شمېر ښځې او نجونې له ملګرو ملتونو غواړي چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي. دوی وایي طالبانو په تیرو 3 کلونو کې پر دوی پراخ بندیزونه لګولي او له همدې امله باید ملګري ملتونه طالبانو سره د تعامل په لټه کې نه وي. د افغان ښځو د وضعیت په اړه د امریکا او متحده عربي اماراتو د ګډې خبرپاڼې په غبرګون کې دغه ښځې وایي چې د طالبانو پر وړاندې باید اقدام وشي. د 4 کسیزې کورنۍ یوازینۍ ګټیالی د 9000 افغانیو په بدل کې په یوې بهرنۍ مؤسسه کې د پخلی کوونکي په توګه کار کاوه چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه. ګلسوم له نږدې 2 کلونو راهیسې په کور ناسته ده او کله ناکله د ګاونډیانو په مرسته د خوړلو لپاره ډوډۍ پیدا کوي. نوموړې وایي دا 2 کاله یې له بېوزلۍ او بېوسۍ سره یو ځای لکه په زندان کې تیر کړل. در دولت سابق خودم در یک مؤسسه خارجی آشپزی میکردم، کار میکردم. ما فعلا خانه‌نشین شدیم. بعد از آمدن طالبان زندگی و روزگار برای ما زنها بسیار سخت شده رفت. از نگاه تحصیل، تعلیم، کار و بار از همش دور ماندیم، خانه‌نشین شدیم و محدودیت ها روز به روز بر ما در زندگی زیاد شده رفت. منتظر یک آینده خوب هستیم که آینده ما خوب شوه، از این بهتر شوه و جهان نباید ما را تنها بگذاره، باید در پهلوی ما ایستادگی کنه، صدای ما را بشنوه. په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د هیوادونو ترمنځ د بحثونو مرکز ګرځېدلی دی. له ملګرو ملتونو تر اروپایي ټولنې او د اسلامي هیوادونو تر سازمان پورې. خو له دې ټولو محدودیتونو سره سره ملګري ملتونه وایي چې لا هم له طالبانو سره د تعامل په لټه کې دي. یو شمېر ښځې او نجونې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي تر څو چې د ښځو حقونه خوندي نه وي نړۍ باید له طالبانو سره تعامل ونه کړي. طالبان سر ما بسیار فشار ایجاد کرده، بسیار فشار آوردم که ما تا آواز بلند گپ زدن نمیتونیم، ما قرآن خواندن نمیتونیم، کار وظیفه ما را از ما گرفت. نگال میخواه که ما از جهان میخواهیم که همراه از یا برخورد خوب نکنه، هر چقدر بزودترین وقت میخواه که یار از افغانستان بکشه که ما خانما بخی دیگه زیر تهدید فشار ازی هستیم. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري او د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیالي لانا نصیبي پرون جمعه په ابوظبي کې د افغان ښځو او نجونو د مسئلې په اړه خبرې اترې وکړې. د دواړو هیوادونو په ګډه خبرپاڼه کې راغلي چې د ښځو او نجونو له حقونو ملاتړ د یو باثباته او له اقتصادي پلوه د بسیا افغانستان لپاره حیاتي ده. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دې خبرپاڼې په غبرګون کې وایي د نړۍ د هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا له لوري دا ډول ملاتړ د افغان ښځو او نجونو په ګټه نه دی. دوی وایي طالبان به تر هغې د ښځو حقونه ورنه کړي څو نړۍ پر طالبانو فضا راتنګه نه کړي. آمریکا و کشورهای منطقه و جهان میخواهم که با رژیم طالبان هیچ گونه تعاملی نداشته باشند و من حیث یک رژیم ناقض حقوق بشر و ناقض حقوق زنان تحریم های مالی و سیاسی بر این گروه وضع بکنند و هیچ گونه تعامل و معامله با این رژیم نداشته باشند.
له دې ټولو سره سره هیوادونه په داسې حال کې د افغان ښځو پر ملاتړ ټینګار کوي چې د چهارشنبې په ورځ د زمري په 21 طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون توشیح کړ او د ښځو پر ژوند یې نوي محدودیتونه ولګول. هغه څه چې د هیوادونو او د بشري حقونو د سازمانونو نیوکې یې راوپارولې او له طالبانو یې غوښتي چې دغه قانون لغوه کړي، خو ظاهرا له طالبانو سره د نړۍ په اړیکو کې کوم بدلون نه دی راغلی. په پنجشیر ولایت کې یو شیریخ پلورونکی وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ څخه یې اوس 15 سلنه کاروبار کم شوی دی. احمد ظاهر چې له 25 کلونو راهیسې په پنجشیر کې شیریخ پلوري وایي چې خپل پیرودونکي له لاسه ورکړي دي، خو له دې ټولو سره بیا هم د یو شمېر نورو ولایتونو څخه یو شمېر خلک پنجشیر ولایت ته د شیریخ خوړلو په موخه سفرونه کوي. ګرمې هوا او د شیریخ خوند د پنجشیر د روخي ولسوالۍ شیریخ پلورونکو ته پیرودونکي راجلب کړي دي. په شیخان بازار کې د احمد ظاهر د شیریخ هټۍ چې ځانګړی شهرت او د هیواد له ګوټ ګوټ څخه پیرودونکي لري څه کم 15 کاله کېږي چې ظاهر او پلار یې په مشتریانو باندې شیریخ پلوري. خو د احمد ظاهر کاروبار هغسې ګرم نه دی لکه پخوا چې و، لکه څنګه چې هغه وایي واک ته د طالبانو له راتګ سره د دوی کار 50 سلنه کم شوی دی. دوره جمهوریت که بود مثال 12 سیر شیرم میرفت، حال که هست دیگه کار کم شده، نصف شده دیگه، حال 4 سیر 5 سیر میرفت. د پنجشیر د روخي د دغه شیریخ پلورونکي زیاتره پیرودونکي کورني سیلانیان دي. په تیره بیا هغه کسان چې د پنجشیر له ګاونډیو ولایتونو څخه دلته د تفریح او میلې لپاره راځي. د احمد ظاهر یو شمېر پیرودونکي وایي چې د دې شیریخ ځانګړی خوند یې کله ناکله پنجشیر ته راجلبوي. ما به خاطر این شیریخ اینجا 2 سال توصیفش میکردن در رسولی رفا دیگه جا ظاهر جان شیریخ میپزن آمدیم اینجا به شیریخ خوردن که خیلی از شیریخ خوبش بسیار بامزه است، شیر طبیعی دیگه قایماقش از وطنی اینجا جور میکنه خیلی بامزه است دیگه ما اینجا آمدیم که شیریخ بخوریم. چکر آمده همراه دوستا به اینجا شیریخ باشید دیگه بهترین شیریخ است اینجا آمدیم نوشیدن کنم. د پنجشیر اوسیدونکي هم دلته په پیرودونکو کې برخه لري. آمدیم همیشه که رفیق ما در شیریخ بازی زیاد توصیف میکردن که از این شیریخ پنجشیر خوبیش است، آمدیم که شیریخ ببینیم چه رقم است. در سایه پنجشیر همین شیریخ بازی از کلش کده بالاست، در وقت ما شیریخ میخوریم پیشین میریم. 3 کاله وړاندې پنجشیر د افغانستان یو له خوندي ولایتونو څخه ګڼل کېده چې د کورنیو سیلانیانو شمیر هم پکې زیات و. هغه ولایت چې درې او آبشارونه یې ځانګړی طبیعي ښایست لري. خو د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته د مقاومت د جبهې او طالبانو ترمنځ د جګړو شاهد دی. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو سازمانونه طالبان په پنجشیر کې د ملکي وګړو د ځورولو، نیولو، شکنجه کولو او حتی د خلکو د ورکېدو په ګډون د بشري حقوقو په سرغړونو تورنوي. خو طالبان پر ځان لګېدلي تورونه ردوي. ستړي مشئ، اوس هم څو لنډ اقتصادي خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي په افغانستان کې د خوړو ناخوندیتوب مخ په ډېرېدو دی. د ملګرو ملتونو دغه سازمان زیاته کړې چې ښځې له یوې خوا له زده کړې بې برخې دي او له بلې خوا د کار فرصتونه محدود دي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو اعلان کړی و چې د افغانستان 90 سلنه وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. طالبانو او ترکمنستان د ټاپي پروژې د پلي کېدو په اړه یو هوکړلیک لاسلیک کړ. د طالبانو تر ادارې لاندې د برېښنا شرکت ویلي دا پروژه د ترکمنستان برېښنا افغانستان او پاکستان ته لیږدوي او د عملي کار هوکړلیک یې په اشقاباد کې د ترکمنستان د انرژۍ له وزیر سره لاسلیک شو. د دغه هوکړلیک پر بنسټ دواړه خواوې به په خپلو ځمکو کې د تاسیساتو د جوړولو او د دې پروژې د اسنادو بشپړولو ته ژمن وي. د ایراني او بهرنۍ ګډې پانګونې ټولنه وایي یو شمېر افغان پانګوال په ایران کې له 200,000 تر 15 میلیونو ډالرو پورې پانګونه کوي او موخه یې په دغه هیواد کې د استوګنې د جواز ترلاسه کول دي.
ایرانی رسنیو د ایراني او بهرنۍ ګډې پانګونې ټولنې د ادارې د یوه غړي له قوله لیکلي چې تهران د پاکستان او افغانستان دوو ګاونډیو هیوادونو له منځه د پانګونې لپاره پاکستان غوره کوي او لامل یې د یو باثباته حکومت شتون دی چې د پانګونې امنیت برابروي. اوس هم د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو بیې یو امریکایي ډالر اویا.40 افغانۍ، یو یورو اویا.49 افغانۍ، زر ایراني ریال 1.8 افغانۍ، زر هندۍ کالدارې 840 افغانۍ، د اماراتو 1 درهم 19.13 افغانۍ او زر پاکستاني کالدارې 252 افغانۍ. په غزه کې د نښتو له دوام سره مهاله د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو. د راپورونو پر بنسټ د اسرائیلو پوځ او حماس به د دې کمپاین د پلي کېدو لپاره د غزې په ځینو برخو کې بشردوستانه اجازه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د غزې تړانګې په نصیرات او نورو برخو کې د هوایي بریدونو په دوام کې 24 تنه وژل شوي دي. د غزې په تړانګه او لویدیځه غاړه کې نښتې لا هم دوام لري. د غزې په مرکز د نصیرات په پنډغالي کې د نن ورځې په هوایي بریدونو کې شاوخوا 20 تنه وژل شوي دي. الجزیرې راپور ورکړی چې د غزې په نورو برخو کې د خان یونس په ګډون 14 تنه نور وژل شوي دي. د نښتو له دوام سره هم مهاله په غزه کې د پولیو واکسین کمپاین هم پیل شوی دی. د پولیو د واکسین په کمپاین سره به د غزې د تړانګې له شمال څخه تر سویل پورې شاوخوا 15,000 ماشومان چې عمرونه یې له 10 کلونو کم وي واکسین شي. دا کمپاین به تر هغه دوام وکړي چې ټولو ماشومانو ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې په غزه کې په تیرو 25 کلونو کې د پولیو لومړۍ پیښه ثبت شوه چې د ملګرو ملتونو اندېښنې راوپارولې. د راپورونو له مخې د اسرائیلو پوځ او حماس به د غزې په ځینو برخو کې د واکسین د پلي کېدو لپاره بشري دمې وکړي. په همدې حال کې په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلي پوځیانو عملیات دوام لري. الجزیرې راپور ورکړی چې اسرائیلي پوځ د جنین د بېځایه شویو پنډغالی کلابند کړی او اوس خلک د اوبو، خوړو، برېښنا او مخابراتي خدمتونو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. حماس هم اعلان کړی چې په لویدیځه غاړه کې پر پوځیانو بریدونه 2 برابره کړي دي. اوس هم د نړۍ په نورو سیمو کې خیبر پښتونخوا کې چارواکو اعلان کړی چې په دې ایالت کې په امپاکس یا بیزو چیچک اخته درېیم کس پیژندلی دی. د پاکستانی چارواکو په وینا یو مسافر چې له پاکستانه بهر بیرته دغه هیواد ته راستون شوی د امپاکس په ناروغۍ اخته شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه په پاکستان کې د دغه ویروس 4 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. تر دې وړاندې د پاکستان د روغتیا وزارت د دغه هیواد په ټولو هوایي ډګرونو کې د څېړنو لپاره د تودوخې سکینونو نصبولو او د دوا شیندلو په ګډون د قرنطین او د خپرېدو د مخنیوي لپاره لارښوونې صادرې کړې دي. 4 اونۍ د مخه د روغتیا نړیوال سازمان د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د پیښو له زیاتوالي وروسته د امپاکس خپرېدل د ټولې نړۍ لپاره اضطراري حالت اعلان کړ. دا مهال په کانګو کې له 18,000 زیاتې شکمنې پیښې ثبت شوي چې 629 تنه د دغه ویروس له امله مړه شوي دي. د مکسیکو په تاریخ کې د نشه یي توکو یو تر ټولو بدنام سوداګر اوزیل کاردناس د امریکا له فدرالي زندانه خوشي شوی او د دغه هیواد د کډوالۍ دفتر ته سپارل شوی دی. کاردناس د خلیج کارټیل پخوانی مشر و چې په مکسیکو کې د ډلهییز خونړیو تاوتریخوالو مشري کوله. دا جنایتکاره ډله د مکسیکو د پوځ او پولیسو له پخوانیو ځانګړو ځواکونو جوړه شوې وه. نوموړی په 2003 زیږدیز کال کې له یوې وسلوالې نښتې وروسته ونیول شو او په 2007 زیږدیز کال کې امریکا ته وسپارل شو چې په 2010 کال کې په 25 کاله بند محکوم شو. د راپورونو له مخې کاردناس د جمعې په ورځ خوشي شو او احتمال لري چې مکسیکو ته واستول شي. ستړي مشي او د خبري ټولګې په وروستۍ برخه کې لکه د تل په څیر درته د لوبو له ډګر هم خبرونه لرو.
د دایکندي د فوټبال غوره لیګ د ازادۍ دایکندي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسید. د دې سیالیو په پایلوبه کې د شهید صادقي استقلال لوبډلې د میوند نیلي لوبډلې ته د 4-2 په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي خپله کړه. د اتحاد ګیتي لوبډلې د زړورو ځوانانو د لوبې جایزه ترلاسه کړه. د افتخار ګیتي لوبډلې غلام رضا امیري د لوبې غوره ګول ساتونکی او د ازادۍ دایکندي لوبډلې غړی سامع نادري د 18 ګولونو په وهلو سره غوره ګول وهونکی وټاکل شو. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د والیبال غوراوي سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالیو کې 20 لوبډلې یو له بل سره 14 ورځې سیالۍ کوي. د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې د میداد خیلو ستورو خاورین لوبډلې ته د 2-1 په توپیر ماتې ورکړه. تخار کې د 80 لوبغاړو ترمنځ د کورش غیږ نیونې سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره په طالقان ښار کې ترسره شوې او په پای کې 40 لوبغاړو خپلو سیالانو ته ماتې ورکړه. درنو لیدونکو ډیره مننه چې تر دې مهاله له موږ ټلویزیون سره وي او پښتو نیم ساعته خبري ټولګه مو ننداره کوله. په دې هیله چې په دغه خبري ټولګه کې مو پر افغانستان سربیره له سیمې او نړۍ مهم معلومات لیدلي و اورېدلي وي. خو که غواړئ چې له حالاتو تل باخبره شئ، موږ ډا ټي وي در سره وڅارئ. ښه شپه، الله مو مال.